دا هیواد ولسونه سمی غرونه سرحدونه مدرسې او مکتبونه بل ویاړلي تاریخونه مدرسې او مکتبونه بل ویاړلي تاریخونه. مراسم اختتامیه سمینار علمی و مسلکی آمرین معارف ولسوالی ها و حوزه های تعلیمی کشور. سمینار 4 روزه علمی و مسلکی ارتقای توانمندی های رهبری و مدیریتی که از سوی ریاست تشکیلات وزارت معارف برای 473 تن از آمرین معارف ولسوالی ها و حوزه های تعلیمی کشور آغاز گردیده بود با حضور الحاج مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف، شیخ عبدالباقی حقانی رئیس عمومی اداره ملی امتحانات، الحاج مولوی صبغت الله وسیل معین منابع و اداره، مولوی عبدالحلیم حلیمی رئیس تشکیلات وزارت معارف و شمار از مسئولین وزارت معارف و علمای کرام رسما پایان یافت. در نخست مفتی عبدالحلیم حلیمی رئیس تشکیلات وزارت معارف حضور مهمانان و حاضرین را در مجلس خیر مقدم گفته از آمرین مذکور خواست تا در ایجاد توازن برای توزیع بستهای جدید معلمین و کارمندان اداری با وزارت معارف همکار باشند. به تعقیب آن الحاج مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف در سخنرانی اصلاحی خویش ضمن تأکید روی اصل سپردن کار به اهل آن از اشتراک کنندگان خواست تا در امر با کیفیت سازی تعلیم و تربیت نیز تلاش همه جانبه نمایند. کوشش وکړي مدارس با کیفیت کی، مکاتب با کیفیت کی، ښه نظارتونه وکړي که څوک د اصولو مراعات نه کوي، پابندي نه کوي. موږ وزارت یې معرفي کوي د سټیټ، هماغه مدرسه ختموو، همدغه مکتب د مابین وړو ختموو، هماغه استاذ منفکوو. نو دا بس کوشش و دا مهنه چې تاسو وکړي دا بس تاسو یو صدقه جاریه یي چې دې جامعې ته یو څو با کیفیته مثالي معیاري ممتاز علما موږ تاسو پیش او ممتاز استادان پروفیسوران انجینران ډاکټر ته ضرورت لرو، سړک جوړولو ته ضرورت لرو، برق جوړولو ته ضرورت لرو، بندونو جوړولو ته ضرورت لرو، کانالونو ولو جوړولو ته ضرورت لرو، دفاع ته ضرورت لرو. سپس شیخ عبدالباقی حقانی رئیس عمومی اداره ملی امتحانات طی سخنرانی عالمانه خویش اشتراک کنندگان سمینار را در بخش‌های توجه به جوانان و معیاری سازی هرچه بیشتر علوم عصری تشویق نمود. د دین حفاظت او تطبیق دا اول ذمہ داری ده. دویم حقوق العباد د مسلمانانو دنیوي ضرورتونه پوره کول. کته د دین حفاظت کې او تطبیق کې په غیر د عصري وسایلو نه نشي کولی، او کته د مسلمانانو دنیوي ضرورتونه پوره کې هغه په غیر د عصري علومو نشي کی. تاسو د خپل ژوند ګوري بازار ته وځئ، دا څه چې ګوري په سترګو باندې دا ټول د عصري علومو پیدا وکړي. در ادامه بعد از اعطای تصدیقنامه و تحایف نقدی از سوی سرپرست وزارت معارف برای اشتراک کنندگان، محفل با دعایه الحاج مولوی صبغت الله وسیل معین منابع و اداره وزارت معارف خاتمه یافت.